پوښتنه: له نبوت نه مخکې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خلکو په کومو لقبونو یادول؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خلکو مخکې له نبوت نه په محمد امین، محمد صادق، محمد طاهر په لقبونو یادول. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د لومړي ځل لپاره له کومو ښځو سره واده وکړ او په هغه وخت کې عمر یې څو کاله و؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د لومړي ځل لپاره له بیبي خدیجې رضی الله عنها سره واده وکړ په هغه وخت کې عمر 25 کاله و. حضرت بیبي خدیجه رضی الله عنها څنګه ښځه وه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د واده کولو په وخت کې څو کاله عمر یې درلود؟ حضرت بیبي خدیجه رضی الله عنها ډېره پاکدامنه او ښه ښځه وه، حتی خپل قوم په منځ کې په طاهره عفیفې سره مشهوره وه. دوی مخکې له پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د دغو خاوندانو سره نور هم واده کړی و چې هغوی پرله پسې وفات شوي